افغان کرکټ درنو څارونکو ستړي مشه وخت مو په خیر ستاسو پام راړم د نن ورځې مهمو ورزشي خبرونو ته افغانستان او بنگلاديش د درې ورځنیو سیالیو په دویمه لوبه کې سبا شنبه بیا مخامخ کیږي د غستر سیالي سبا مازیګر 4:30 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیلېږي د پاکستان د کرکټ بې ثباتۍ دوام د پاکستان په خانه لوبغاړی وسیم اکرم وایي چې شاهین د شلوريز لوبو د کپتانۍ لپاره ښه انتخاب نه دی. وسیم اکرم وایي دا وخت شاهین افریدی تاسو د شلوريز لوبو غوره لوبغاړی دی. هغه د فیسیل کې هم کپتاني کوي. دا مهال د شلوريز پرمل لپاره د شاهین غوره انتخاب نشته. باید هغه د وګړي مودې لپاره کپتان وټاکل شي. د هند کپتان شومنګیل وایي غواړم په ټولو پارلمنټونو کې د هند لپاره ولوبېږم او د کرکټ نړیوال جامونه د هند لپاره وګټم. د 2018 میلادي کال نړیوال جام د لارموندنې پړاو متحده عربي امارات، قطر، جاپان او نیپال څلور هغه هیوادونه دي چې تر دې مهاله د ټورنمنت غوره شپږ پړاو ته رسیدلي دي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شانکر وایي هند افغانستان د کرکټ ملاتړ ته ژمن دی او غواړي چې افغانستان په کرکټ کې لا پسې پرمختګ وکړي. کابل غوره لیګ د کابل زلمی لوبډلې په بریا پیل شو. دریم پړاو کابل غوره لیګ سیالیو په لومړۍ لوبه کې کابل زلمی لوبډلې په سوپر اوور کې کابل نایټ رایډرز لوبډلې ته ماتې ورکړه. په سوپر اوور کې د 11 منډو ورکول شوی هدف محمد وسیم او صدیق پاچا په 5 بالونو پوره کړ.